پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا کتاب او قلم زمونږ رهنما. ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په تورخم ښارګوټي کې د شمشاد دنګ غره ته نږدې د 40 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 34 میلیونه او 400,000 افغانیو په مالي لګښت د 2 پوړیزې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. په دې مراسمو کې ننګرهار والي، امنیه قومندان مصطفی، د پوهنې، ښار جوړونې، ترانسپورت، حج او اوقافو، کانال، کډوالو، کلو پراختیا او بیارغونې، سرې میاشتې، عدلیې، ټولګټو چارو، قانونو، کار او ټولنیزو چارو، نشي توکو پر ضد د مبارزې، کرنې او مالدارۍ او یو شمېر نورو ادارو رئیسانو، د مومندرې، روداتو، بټي کوټ او غنیخیل ولسوالیو ولسوالانو او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. ننګرهار والي حیات الله حیات د یادې بنسټ ډبرې د کېښودلو وړاندې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي ښکاره کړه چې د ولسمشر د ژمنې له مخې د مومندرې ولسوالۍ تورخم ښارګوټي کې شمشاد دنګ غره ته نږدې د 40 کلن ځنډ وروسته زده کوونکو ته د ښوونځیو جوړولو د بنسټ ډبرې کېښودل کېږي. هغه زیاته کړه ډېر ژر به په مومندرې ولسوالۍ کې د نورو ترڅنګ د لمریزې برېښنا شبکو جوړولو چارې هم پیل کړي، خو په دې ولسوالۍ کې د پوهنیز بهیر پیاوړتیا ورته تر هر څه لومړیتوب لري. ویاړم چې نن په دغه ځای کې وروسته له 40 کلونه یا وروسته له هغه وخت نه چې افغانستان د افغانستان په نوم نومول شوی ده او دغه کرغېړنه کرښه منځته راغلې، لومړی ځل ده چې د دې کرښې سره نږدې د موږ اولادونو ته د ښوونځي ډبره ایښودل کېږي. هیله مې د ټولو شاګردانو د پلرونو کورنۍ نه دا ده چې دوی هم د دغې ښوونځي په جوړونه کې د دې کیفیت دی وڅاري. ښاروال صاحب او نور مسؤلین دلته تر څو دا په هغه ډول سره چې قرارداد شوی ده په هغې ډول سرته ورسیږي. د دې ترڅنګ چې د موږ مسؤلین ښارسازۍ ریاست او نور به او د معارف یا پوهنې ریاست به هم د دې څارنه کوي. دا د تاسې دنده هم ده چې د خپلو اولادونو دپاره جوړېدونکی ښوونځی وڅارئ تر څو د قرارداد مطابق جوړ شي او کله له خیره چې جوړ شو خپل اولادونه دې ته وهڅوئ، راویلېږئ تر څو دو د علم په جامې باندې ملبس شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري وویل سږکال په دې ولایت کې د 190 ښوونځیو ته ودانۍ او احاطې جوړیږي چې له یادې جملې څخه شپږ په مومندرې ولسوالۍ کې جوړیږي او نن یې د لومړي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښوده. هغه د سیمې د خلکو څخه هیله وکړه چې خپل اولادونه ښوونځیو ته د زده کړې په موخه واستوي او د ښوونځیو د ودانیو په ساتنه کې مرسته وکړي. چې په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 190 مکاتبو ته تعمیرونه جوړیږي. دغه تعمیرونه به د کلو پراختیا وزارت او د ښار جوړونې وزارت په نظارت لاندې جوړیږي. دا موږ ټولو ننګرهاریانو لپاره یو غټ زیری دی. ولې راځئ زه په ولسونو باندې غږ کوم چې د دغې 190 مکاتبو ترڅنګ موږ خپله ولس هم لاس په لاس شو. هغه مکاتب چې تعمیر نه لري، هغه ماشومان چې سرپناه نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې پر مخ بیایي، هغوی دپاره په خپله همکارۍ او په ولسي حشر سره وکړی شو چې د زده کړې زمینه مساعده کړو. موږ ننګرهاریان د علم او ادب د زانګو بچیو. ننګرهار د علم او د پوهې هغه مرکز دی چې ټول افغانستان ته علم او پوهه له دغه ځای خوره شوې ده. د افغانستان هرې سیمې ته ښوونکی له دغه سیمې تللی دی. د ننګرهار د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري وویل د یاد ښوونځي ودانۍ چې په شاوخوا 3.5 جریبه ځمکه کې د جوړولو چارې پیل شوې په 2 پوړونو کې د 34 میلیونه او 400,000 افغانیو په مالي لګښت د شاوخوا 4 میاشتو په موده کې جوړیږي چې 18 خونې، احاطه، د اوبو څاه او نور ضروري ملحقات به ولري. یعنې په دې مکتب کې دغه تعمیر چې جوړیږي دا 2 منزله تعمیر ده، 14 صنفونه لري، 2 صنفونه، 2 خونې چې یو د مدیریت او یو د محافظ لپاره په مجموع کې 18 خونې لري، 2 پوړونو کې جوړیږي. د دې سره بیا د اوبو څاه، د اوبو ذخیره، تشنابونه، یعنې یو کمپلیکس غوندې احاطه د تعمیر په مجموع کې یو کمپلیکس ده چې دا دې باندې تقریبا 4.5 میلیونه افغانۍ شاوخوا مصرف راځي.
چې دا په 4 میاشتو کې موږ دا تکمیل کو ان شاء الله. دا هغه ساختمانونه دي چې د رئیس جمهور په هدایت باندې دا فقط دلته اول دغه پد یا کانکریټي او مسند جوړیږي. دا غیر وروسته د دې دیوالونو او د دې چتونو هر څه تیار جوړ دي، هغه راوړل کیږي، فقط دلته مونتاژ یا بسته‌کاري کیږي. نو ان شاء الله 4 میاشتو بعد به زموږ استاد بچي د یو ښه مکتب، یو عصري مکتب خاوندان اوسي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودلو وړاندې د مومندرې ولسوال حضرت خان خاکسار د یادې ولسوالۍ د پوهنې مدیر قومي مشر ملک اولداد د ننګرهار والي او پوهنې رئیس څخه مننه وکړه چې له 40 کلن ځنډ وروسته ورته تورخم ښارګوټي کې د ښوونځي د جوړولو چارې پیل کړې. د مومندرې ولس ټولو قیام کړی دی، لکه څنګه چې بټي ګوټ خلکو کړی وو، په غني خیلو شینوارو خلکو وکړله. مومندرې هغې په تعقیب باندې خپله قوم پورته شو او د یو مقابل کې پوستې ماچوي، خیزش او نور ټول پروګرامونه انشاءالله مومندره کې آمادګي ښودلی دی او نور به پروژې راځي. معرف موږ ته د هر څه نه ډېر ضرور دی او باید دې ته انکشاف ورکړ شي، وده ورکړه شي. تعمیرونه باید زر جوړ شي. اوس هم لا په بعضې ځایونو کې رئیس محترمه تعمیرونه نشته دي او دغه تعمیرونو دپاره چې ورځې د رئیس جمهور خبرې موږ واورېدې، 100 روپۍ خو یې دغه ته معرف ته ورکړي. انشاءالله چې په دې څه کې د ستاسې خاصه توجه غواړو. دوی په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې یو شمېر نور وړاندیزونه هم وکړل.